طالبان خو ډېر په صراحت ورته وایي چې هېڅوک هېچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره چا پر ضد استعمال کړي. ورور پاکستان سیاست د افغانستان په هکله بالکل څرګند دی. د هغه وخت نه چې شروع اتحاد پر افغانستان یرغل وکړي او افغانان مجبور شول پاکستان ته لاړل، پاکستان ته یو ښه چانس په لاس ورغی. د غرب د پیسو او وسلو په زور یې د عربانو او د غربیانو د پیسو او د وسلو په زور د افغانستان په خلکو کې دننه سرمایه‌ګذاري وکړه او ډېر د بې ایمانه افغانان واخیستل، ځان ته استخدام کړل او دوی فکر کوي چې افغانستان داسې دوی کته د افغانستان د مستقل هېواد په حیث نه مني. فکر کوي چې افغانستان باید د پاکستان یو لاسپوڅی حکومت ولري او د دوی سیاست یا په افغانستان کې د داسې لاسپوڅي حکومت منځته راوړل چې د اسلام آباد په قومندې باندې کینی او جګیږي، د افغانستان د اوبو، د معدنیاتو، د ځنګلونو او د تجارت هر څه واک د دوی په لاس کې وي. حتی بهرنی سیاست مطلقاً د دوی په لاس کې وي او یا د دوی په مشوره اقدام وکړي او یا په افغانستان کې په دوامداره توګه بې ثباتي. هر څوک چې مرکزي قوت مخالف وي باید پاکستان هغه سپورټوي چې صرف بې ثباتۍ سبب وګرځي. دا د پاکستان پالیسي د افغانستان پاتې. خو دوی خپلې هلې ځلې کوي او دوی په خپل زور دا کار نه کوي. دوی کوشش کوي چې په نړۍ کې د ځینې هېوادو په مرسته چې پیسې او امکانات د هغوی نه والي او خپل خلک او خپل اردو پکې استخدام کړي او په افغانستان کې بې ثباتي منځته راولي. دوی غواړي داسې سیاست وکړي چې هم پکې امکانات ترلاسه کړي، هم پکې پیسې ترلاسه کړي او ډالر ترلاسه کړي او هم افغانستان بې ثباته کړي. دا د دوی پالیسي ده.